دسې په غاړه غاړه تلمه شمشتو خوړم وی زیبا ګل ستا دې وړو وړو نه بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو امید لرم چې روغ جوړ به او د ژوند په مزو کې به ملګرو. زه تاسو ته نن یو حقیقت هغه وړاندې کوم. تاسو کله چېرته هسې راشئ یوټیوب ته او د یوټیوب په سرچ کې هسې ورکئ زیبا ګل. دا چې کله تاسو سرچ کړئ نو د هغې نه پس زه تاسو ته وایم چې آیا څه قسمه ویډیو د هغې راوړي نو دا وګورئ. د ټول نه مخکې دا کم په سرچ یو څو ویډیو دي هغه تاسو کتلی شئ. دې ویډیو ته تاسو خیال وکړئ آیا کم تمنیل چې خلکو ایډیټ کړی دی او کم قسم داسې پهاش طرف ته خلک بوځي نو هغه تاسو ته وړاندې دی. آیا که موږ سوچ وکړو آیا داسې یو پښتنه جینۍ او داسې یو چې د هغې داسې ویډیو وي نه لکه دې ویډیو ته تاسو کتلی شئ په دې کې به تمنیل باندې څه لګېدل دی بیا وروستو پکې هیڅ هم نشته. یعنی خلک خپل طرف ته ټریک کوي چې د هغې وجې نه هغه خلک په دې مجبوره شي او د هغې کومه ویډیو چې دا هغه وګوري. نو یو ډېر زیات یو شرمناک خبره ده چې زموږ کوم پښتانه چې دي هغه راپاسي او د ویوز دپاره هغه داسې حرکت کوي. دې نه پس به تاسو ته د زیبا ګل کم یو څو ویډیو هم دي چې آیا څه قسمه ریکارډ شوي دي. که موږ وګورو نو په ټیک ټاک باندې صرف واحد هغه داسې ویډیو دي چې هغه داسې لږ بل سایډ طرف ته دي تاسو به پې پوهېږئ. نو هغه زه تاسو ته پلی کوم چې آیا د ټولو نه چې کوم ګنده ویډیو به ورته زه ووایم چې هغه دي نو هغه هم داسې قسمه ویډیو دي تاسو ته چې کوم دی په سکرین باندې هغه ښکاري. دا ویډیو اوس ریکارډ شوی ده په دې کې هم څه نشته خو ګولونه مولونه یې کړي دي. نو دا ویډیو چې کله اپلوډ شو د هغې نه پس زموږ کوم پښتانه وروڼه چې د هغو چې کم قسم ایډیټینګ او میمز او کم قصې پسې جوړې کړې نو هغه هم د ویلو دي. د دې نه پس زه راځم او تاسو ته یو بله ویډیو هغه هم پلی کومه په کم کې چې زیبا ګل چې کوم دی کم میک اپ چې هغه کوي د هغې نه پس بیا کوم پښتانه چې څوک وایي ږیره خرول او څوک یعنی په کمنټس چې مونږ وکاتو نو په هغې کې هم داسې یو بد حال پسې جوړ و. دا ویډیو چې کوم ده یعنی زه به دا وایم چې یو پښتنه جینۍ ده داسې نه دي کول پکار خو چې په یوټیوب کې پکې کم قسم ویډیو جوړیږي نو هغه هم نه دي کول پکار ځکه چې په یوټیوب کې د هغې څه داسې ویډیو شته نه لکه کم چې هغې پسې کم قسم جوړیږي. بله یو ویډیو زه تاسو ته پلی کوم دا هم داسې لږ نازیبه غونته ویډیو ده چې کوم د زیبا ګل ریکارډ کړې ده په ټیک ټاک کې نو هغه هم تاسو کتلی شئ. یعنی داسې کپړې اچولي دي چې هغه داسې لږې د ښودو نه دي. د دې نه پس چې کم دی داسې ویډیو هغه د زیبا ګل نشته چې د هغې نه خلکو چې کم دی کم ایډیټینګ او د تاسو کتلی شئ لکه د چا څه ودرولي یو څه قسمه خو بس چې څه قسم نخرې دي هغه یې پې کړي دي. نو زه تاسو ته په اخره کې بیا هم وایم چې زیبا ګل داسې غلطه ویډیو هغه نه ده وایرل شوي کم چې د خلکو په دې دا اوس وګوره دې ورته وګورو په دې یوټیوب باندې چې کوم غوبل دی خلکو راغستی دی. نو برای مهرباني داسې کم دی داسې ویډیو هغه په چا پسې مه جوړوئ ځکه یو ډېر زیات غلط کار دی. نو دغه ویډیو هم تاسو سره شریک کړه. امید لرم ویډیو هم خوښ شوي. که ویډیو هم خوښ شوي ویډیو لایک کړئ او که زموږ په چینل نوي یې چینل سبسکرایب کړئ د داسې نورو ویډیوګانو دپاره. انشاءالله په بله ویډیو کې به ملاویږو. د نن دپاره دا کافي وه. د لوی الله په امان.